خبره کوي ښځه که عام یو ښځه موږ ډیفاین کوو ښځه یو ډیره پراخه لمن لري دا لمن یا دا پراخوالی د ښځې چې کوم دی دا د لمر په مثال هم کېدلی سي او د تیرو په مثال هم کېدلی سي که چیرې موږ ښځه محدوده نه وساتو د ښځې ته چې راچاپېره کم دیوالونه ول سوي دي کمې زولنې اچول سوي دي که دغه لرې کړو نو ښځه د یو مور په شکل یو ډیره مهربانه څوک ده د یو خور په شکل ډیره مینهناکه څوک ده د یو لور په شکل یو ډیره روښانه څوک ده نو که دا محدودیت چې کوم دی دا دیوالونه موږ له دې رالرې کړو نو ښځه به لکه د لمر چې پر هر چا باندې راخیزي هم ښځه به دارنګه خپل رول او خپل کومه سپیشلتیا کومه پازیټیوټي چې کومه ده هغه به پر ټولې سوسایټي د ټولنې پر هر وګړي باندې چې دی دا د لمر په شان خوروي که چیرې موږ دا ښځه محدوده وساتو ښځه له علمه لرې وساتو ښځه له شعوره لرې وساتو د ښځې لمن راتنګه کړو نو بیا به موږ خپل ځان خپله ټولنه خپله وتیرو ته سپارو خپله دا هر څه رابولو چې راځئ دا ټولې بدمرغۍ چې دي دا موږ په خپله پر ځان باندې راتپو نو ښځه باید له علمه ډکه سي د علم په وسله چې کومه ده دا بار سي او د یو لمر رول ولوبوي په ټولنه کې چونکې دا د لمر رول چې کوم دی یو مور تر هر چا ښه لوبولی سي او دا مثالونه چې موږ ډیره دا محدوده ساتلې ده موږ ته مثالونه ډیر په روښانه او په ویاړلې طریقه باندې پراته دي په ښځې ته په سیاست کې برخه چې کومه ده دا ډیره ضروري ده باید ښځه په سیاست کې خپله برخه واچوي چونکې په پښتونخوا وطن کې چې کومې پریکړې کوي له هر لحاظه که موږ چیرې جرګه کوو هم دا مطلب له سیاسته یو پرته شی نه دی که موږ نورې فیصلې کوو هم دا له سیاسته لوړي شیان نه دي دا ټول په سیاست کې راځي نو دلته چې کومه ده زموږ هر جرګې چې کږي یا بل څه کږي باید چې ښځه د دې برخواله ترڅنګ د برخوالي ترڅنګ باید چې دا فیصله سازه اداره کې کښیني باید چې دا خبره وکړي باید چې دا خپله خبره په دې ولس په دې خلکو کې کښېږدي چې زه څه یم او ما ته څه کول پکار دي زه څه کول غواړم نو سیاست چې کوم دی ښځې ته د یو سوال کولو حق ورکوي یا چې کوم بشري د حقوقو کوم چې نړیوال سازمانونه دي دغه دي دا چې هغه کوم موږ ووایي چې باید هر انسان چې کوم دی دا د خپل اظهار د رای ورکولو چې کوم دی دا حق لري نو سیاست هم هغه لاره ده چې کومه ښځې ته حق ورکوي چې دا خبره وکړي دا خپله مطالبه د دې خپل خواهشات دا څه کول غواړي دا مخ په وړاندې راسي او خپل سوال کښېږدي چې د دې په حواله کوم سوال دی چې بل څوک کښېږدي چې د یو ورور په بدو کې دا ځي چې وزل به یې ورور کوي په قرباني کې به یې خورځي وږی به یې پلار وي ډوډۍ به پلار نسي ګټی په ولور کې به یې لکه د وزې او د میږې په بخښنه سره دا خرڅېږي نو د دې هر څه د مخنیوي دپاره چې کوم دی ښځه خلوره او ښځه باشعوره ښځه باید چې پوه سي داسې جوړېدل پکار دي نو واک غورځنګ هم دا کوي چې ښځې جوړوي ښځې ته سوال کول ور زده کوي ښځه په دې خبروي چې ستا حق څه دی تا ته څه کول پکار دي ته خپله څه شي که ته په ځان باندې باور وکړې ته په خپلو پښو باندې ودرې چونکې حق چې کوم دی دا اخیستونی شی دی دا ورکونی شی نه دی موږ به خپل حق په خپله اخو نو چې حق اخو نو د دې دپاره به منظم کږو د دې دپاره به راټولږو د دې دپاره به موږ ډېرې خولې او یو اواز کږو موږ به ډېر موټی او یو زور به کږو نو بیا دا کار چې کوم دی دا موږ پر مخ په وړاندې وړلی سو او دلته په ټولنه کې یا په ټولنیز چې کوم د زموږ مشکلات دي یا کومې زولنې موږ ته په پښو کې اچول سوي دي د دې هر شي ماته چې کومه ده دا د ښځې اول پوهه ده علم دی او په دې به چونکې موږ په یو داسې ریاست کې اوسو چې موږ ته یې ډېر یو ریډیمیډ او یو داسې
میکس غوندې نصاب موږ ته په لاس راکړی دی چې هغه ترڅنګ چونکې ډیګري هم اخیستل ضروري ده خو د هغه ترڅنګ به زموږ چې خپل کلتور دی زموږ خپل کم چې د زموږ کومه یو زموږ په ونډه کومه ایسه راځي یا زموږ تاریخ چې کم دی زموږ وسایل زموږ وطن چې کم دی د دې ترڅنګ به موږ په دې باندې ځان خبرو ځان به پوهوو ځان ته به علم حاصلو او بیا به په ټولنه کې د خپل ځان دپاره کوسچن کوو د خپل ځان دپاره به سوال پورته کوو چې موږ څوک یو او موږ څه کولی سو او د دې ټولنې چې کم کار دی په دې ټولنه کې به د برابرۍ په حیث باندې موږ خپله ونډه اچوو او د دې ونډې له لارې به موږ ټولنه بدلوو چونکې ښځه یو مور ده لور ده خور ده مور یو نغری جوړوي یو کور جوړوي یو ټولنه جوړوي دا ټولنه چې کومه ده که یو زوروره باشعوره تعلیم یافته ښځه چې څرنګه جوړوی سي هغه رنګه یا بې تعلیمه ښځه نسي جوړولی که چیرې زموږ میندې زموږ ښځې چې کومې دي دا تعلیم یافته نه وي دا د وطن په بدمرغیو نه وي خبر دا د وطن په روان حالات نه وي خبر نو د هغې مور ښځې د هغې مور زوی چې کوم دی هغه به هم ترهګر وي هم به انتها پسند وي هم به د ښځو حقوق نه مني هم به بله نه کوي که چیرې میندې تعلیم یافته سي که چیرې مور باشعوره سي او دا ټول حالات وځان ته وسیړي مخ ته یې کښېږدي نو د دغې باشعورې مور زوی په هیڅ صورت دهشتګرد نسي کېدی د داسې مور زوی په هیڅ صورت و چاته په بد نظر نسي کتای نو موږ باید ټول دنیا چې کومه ده یا زموږ چې کومه ټولنه ده په دې کې که هر څوک راځي که میل دی که فیمیل دی که ټرانسجنډر دی که هر څوک راځي باید په دې باندې فکر وکړي چې تر ټولو له مخه ښځه جوړول دي که ټولنه جوړوو نو باید چې ښځې ته دا کوم چې دیولونه ول سوي دي دا مات کو او ښځه ته دا له دې محدودیته راوباسو دا یو پراخه پرېږدو او چونکې د دې خپله لمن پراخه ده دا به د یو تاوده لمر په ژمي کې چې کوم تود لمر په کار وي د هغه لمر رول تر ډېره ښه او پر ډېر ښه انداز باندې لوبولی سي مننه